پرې مې خبره او پښتونه باجو والا پښتونه نن د ختم نبوت په مسله باندې ته چپ یې دا ناموس رسالت په مسله ته چپ یې صحابه او د آل بیت د ناموس په دفاع باندې چپ یې د هغو کسانو جنګ په ډېر مقدس ډېر مبارک په ډېر پاکیزه ځای باندې د هغو کسانو جګړه وه په ډېر مبارک ځای په ډېرانې جګړه وه په ډېرانې جګړه شوهر بطوط داماد رسول صاحب ذوالفقار حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ یہودی سے جګړه راغله یی سے یهودی په پاسه کې راستو او خنجر راواغس څنګه چې یهودی باندې گزار کړ لاندې په یهودی دکانې کوتو کړ علي سے هغه یهودی فورن پری خو دا واقع موریدلی چاته کړم راوړي وایا اوریدلم دا علي سے باندې دکانې کوتو کړ پری خو یهودی وته قریبه د چې د ټوکړي ټوکړي کړي ذبح کړي وي ماته د حیات راکې لایف راکې زندګانی جاویدانی علي سے وته مخ کې چې ماته وجلې د الله د رضا لپاره او چې په ما دي دکان کوتو کړ زما په کې ذاتی غوسه شامل حال شو د الله رضا ختم شو چې زما د ذات مسله راغله لہذا میں نے تجھے چھوڑ دی ذات خبره چراغ لا پرې مې خبره او پښتونه باجو والا پښتونه نن د ختم نبوت په مسله باندې ته چپ یې دا ناموس رسالت په مسله ته چپ یې صحابه او د آل بیت د ناموس په دفاع باندې چپ یې مساجد نړیږي ته چپ یې مدارس والېږي ته چپ یې پښتونه ستا چې د ذات مسله راشي بیا ته څه وې ولې زه غیرتي نه ولې ما بنګلې چولې ولې زما وینه کرمنه ده لکه ته ذات د پاره جنګېږي ذات د پاره علي صاحب ذات د پاره وجنګېده که پرېښود وایه وجنګېد که پرېښود بدلې واغسته که پرېښود زه چې په مونږ تاسو څوک دوکان یو تو قسم خیال دا وایه پرېږدو په ما دې دوکان یو تو په ما نو هیله پیله ده په ما ته ذات د پاره جنګېږي علي صاحب ذات د پاره نه جنګېږي پرېښود دنه دیارلس څوارلس میاشتې مخکې زما کوهاټ کې بیان یا ډېر وخت به کېږي د هغو کسانو جنګ په ډېر مقدس ډېر مبارک په ډېر پاکیزه ځای باندې د هغو کسانو جګړه وه په ډېر مبارک ځای په ډېرانې جګړه وه په ډېرانې جګړه وه او یو پکې د قطر نه راغلي خو د قطر په پیسو به کار نه و شوي وواړه په ډېران جنګېده وواړه په وواړه په ډېران باندې شهیدان شول وایسه شول مړه په زوره وایسه شول شهیدان شول دا چا وي شهیدان شول دا په ډېران چې جنګېږي زه خو تاسو ګورم چې ویښې کوته ځکه زه یم توجه صرف زما ویلو ته خو به ګوري نه دا د توجه لفظ زه وایم دې دپاره چې وکړې نه په ځمکو په پټو په ډېرانو چې جنګېږي مړ شي دا شهید دی ښه چل خو درځي ډېر هوښیار یې زه به دې غوږ کړم پسمکو پټو په پولو چې جنګېږي او دا د خانداني دشمنو باندې چې مړ شي پسمکه دا درانه پښتانه په دوا کې څه وایي او دې کته ډېر غیرتي او د پلار نیکه ډوکي ګټلي ښه پسمکو چې جنګېږي دا غیرتي دی او په اسلام چې جنګېږي دې شلکار دی انشاءالله ور به شي خبر به شي هلته کې سم برابر به شي پته به دې ولګي چې غیرتي لږ واځه خای خلکو د باجی خای ته باجو نه دیو چې علي صاحب ورته وایي د ذات خبره راغله پرې نه ښودې پښتونه زما استاد ذات دومره قیمتي دي څومره چې ذات مصطفی قیمت ذات مصطفی پیژنه صلی الله علیه وسلم د الله ذات پیژنه د الله عظمت نه ځان خبر کړه د الله د طاقت نه ځان خبر کړه د الله د قوت نه ځان خبر کړه علي صاحب ورته وایي ذات دپاره مې پرېښودې مخکې د الله رضا وه یهودي ورته وایي چې ښه ته د الله رضا دپاره وي کلمه راته ووایه علي صاحب ورته کلمه ووي هغه یهودي په اسلام کې ده سبحان الله دا اسلام دی دا اخلاق دی د خاتم الانبیاء محمد ربی صلی الله علیه وسلم